د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد خپلو جنګیالیو ته که وظیفوي غفلت مو وکړ زنداني به شئ. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو دفاع وزیر مولوي یعقوب مجاهد د یو سیمینار څخه د خپلو جنګیالیو د مفتفشینو د فراغت مراسمو کې ویلي که چیرې مو اداري فساد وکړ یا مو په دندو کې غفلت وکړ نو رتبې به مو ښکته شي، زندان ته به واچول شئ او له دندې څخه به وشړل شئ. نوموړي زیاته کړه د دفاع وزارت بنسټ رهبري ټول راپورونه په دقت ګوري او ارزوي او د هغو په رڼا کې د ټولو منصوبینو په اړه تصمیم نیول کیږي. که هر چا اداري او مالی فساد وکړ یا یې په دندو کې غفلت وکړ نو رتبه به یې ښکته شي، بندي او یا هم له دندو به ګوښه شي. هغه دنده چې تاسو ته سپارل کیږي په هغو معیارونو ترسره کړئ چې تاسو ته ویل کیږي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په